د ورور کړی دی چې کله سړی منځه ته ودرېږي او تکبیر وایي تکبیر تحریمه الله اکبر، نو که د الله اکبر سره د الله یو نوم بل ذکر شي نو دا به روایي او که نه وي. لکه سړی وایي الله اکبر العظیم الرحیم، دا به روایي او که نه وي. جواب د دې مسلې دا یاده کړئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده په ډېرو احادیثو کې چې کله به هغه منځه ته ودرېدو نو الله اکبر به یې وي بغیر د نیت ویلو نه په جبې سره، او دا الله اکبر به وي فقط، الله لوی دی د هر څه نه. اوس که یو سړی دا وایي چې الله اکبر کبیره، الله اکبر العظیم، یا الله اکبر او د الله بل نوم ذکر کړي، دا به بدعت او دا به ناروا کاري. او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه یا ما ليس فيه فهو رد. چا چې زمونږ په دې دین کې داسې کار راویستو چې د هغې څه اصل او بنیاد نه و، د عبادت په نیت باندې دا کار مردود دی. دلته اوس یو کس ویلی شي دا د عوامو خبرې دي چې علم ورسره نه وي، اگر که ځان ته که عالم هم وایي خو دا خبره د بې علمۍ ده، نه نو وایي ده کم کوپر وکړو ویلی شي تا ته. لکه یو سړی منځه ته ودرېږي الله اکبر کبیره، الله لوی دی د هر څه نه لوی دی، کبیره ورسره زیات کو لوی دی، نه وایي ده څه کوپر وکړو. د دین زما او ستا د ذوق کار نه دی. ګورې ښه چې زما او ستا ذهن څه شي ته ښه وایي، زما او ستا په طبیعت برابر دی جدا به دین وي، که زما او ستا د طبیعت نه خلاف وي جدا به دین نه وي، زموږ علاقې والا یې ښه مني جدا به دین وي، که پښتانه یې بد ګڼي جدا به دین نه وي. دا خبرې ټولې غاړې ته کېده. ما ورته یو بندګان، بنده خو پېژنې که نه، که نه پېژنې بنده؟ بنده څه ته وایي؟ بنده چا ته وایي؟ عام بنده چا ته وایي؟ بنده هغه چاته وایي چې هغه د سید په اختیار کې. تاسو اوس ګورئ بنده نه پېژنئ، ته بنده د الله یې. څه مطلب دی بنده د الله؟ د هغه د باچایي لاندې. نو موږ بندګان یو، د بنده سره دا اختیارات نشته چې دی د ځان نه څه شي ته دین به وایي او دین به یي دی به ورته دین نه وایي. دا زموږ سره د اختیارات نشته. زما او ستا کار دی د الله بندګي کول په داسې طریقه څنګه چې الله موږ ته ښوولی دی د رسول وسلم په ژبه. نو هغه ټول عمر دا لمونځ کړی دی، چېرته پکې هغه دا نه دی چې الله اکبر وکبیره، او ما ورته ویلي د هغه نه زیات تقوادار یو، د هغه نه زیات دیندار یو چې موږ سره کبیره لګو یا بل نوم لګو. نه، دا اضافت د بدعت دی، د ناروا کار دی. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه ویلي؟ وایي تاسو کې که چاته اوږد ژوند میلاو شي نو ډېر اختلافات او بدعت به وویني، نو زما لاره مضبوطه راونیسئ او د خلفای راشدینو. بیا په اخره کې دا ویلي دي وایاکم ومحدثات الامور، ځان د هغه کارونو نه ساتئ چې هغه په دین کې راویسته کېږي او بنیاد یې نه وي. فإن كل محدثة بدعة، هر نوی کار په دین کې بدعت دی، وكل بدعة ضلاله، او هر بدعت ګمراهي ده. نو دا ګمراهي ده. په دې کې به دا بحث نه کوي چا سره چې یاره زه خیر دی څه کوپر خو یې نه دی کړی، څه چلي کړی خیر دی، ته ګمراهۍ ته خیر دی وایې، داسې خبره شوه او ګمراهي ده.